الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلی العظیم. د تعلیم الاسلام ادارې مینوالو، د الله څخه امید دی چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست او د صحت جامې به مې پر تن باندې وي. زه عبدالرحمن ستاسو په خدمت کې د نړۍ نیکمرغه خاوند د دغه موضوع اوله برخه پیښوم. محترمینو، دا یو داسې موضوع ده چې هر سړی و دې ته ضرورت لري. پر هر سړی باندې دا لازمه ده او چې دا واوري د دنیا او د آخرت د جوړولو دپاره پر دې باندې عمل وکړي. محترمینو، څنګه چې قرآن، حدیث او زموږ کتابونو زنانو ته د خاوند حقوق ښوولي دي، د خاوند سره د سلوک او د وخت تېرولو آداب ورښوولي دي، هغه ځایونو کې قرآن، حدیث او زموږ کتابونو ټولو و خاوند ته هم د زنانې سره د ښه سلوک او د زنانې حقوق ورښوولي دي چې دی به څنګه چلان ورسره کوي. که چیرې دغه موږ واورو، عملي کړو، زنانه د خپلو حقوقو خیال وساتي او نارینه د خپلو ذمهدارۍ خیال وساتي، نو یقینا د دې څخه به یو داسې مضبوطه او داسې خوندوره معاشره په وجود کې راځي او د دې رانروان نسل به د معاشرې دپاره یو مثال جوړ سي او د دې دپاره به دغه کور د جنت نمونه او آخرت به هم د دې دپاره ښایسته وي. که چیرې موږ نارینه هم د خپلې ذمهدارۍ خیال نه ساتو، د زنانو د حقوق خیال نه ساتو او زنانې هم نه ساتي، نو د دې څخه به یو داسې بدبوداره معاشره په وجود کې راځي چې دنیا به هم تباه وي او آخرت به هم تباه وي. نو د خپل آخرت او د خپل د دنیا او د خپل اولاد دپاره باید موږ هر یو د خپل ذمهدارۍ خیال وساتو. لیکن نن په معاشره کې و زنانو ته خو هر ځای دا خبره کیږي چې داسې د خاوند داسې حقوق دي او دا خبره واره او داسې واره او داسې واره، لیکن د نارینه خپل ذمهدارۍ ته هېڅ پام او توجه نشته. په هر ځای کې، په هره معاشره کې زموږ نن سبا د کور د خرابولو ذمهداري ټوله پر زنانه باندې اچوي، لیکن داسې نه ده محترمینو. که چیرې د انصاف و تقاضا، که چیرې په انصاف سره موږ د خپلې معاشرې جایزه واخو، نو یقینا د معاشرې د خرابولو، د کور د خرابولو ذمهداري به پر نارینهو باندې راسي. تاسو راسئ چې کتابونه او قرآن موږ ته څه وایي. الله جل جلاله فرمایي: وعاشروهن بالمعروف، د دې سره ښه سلوک کوئ، ښه ژوند ورسره تېروئ. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کم څه چې ته ناخوښوې، کیدای سي الله جل جلاله په هغه کې ستا دپاره غټ خیر پټ کړي، غټ خیر ځینې جوړ کړي. او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: فإنما هن عوان عندكم، چې دې سره بند وسیږي، د دې سره ښه سلوک کوئ. تاسو صرف پر دې خبره باندې سوچ ووئ چې دغه زنانه د نارینهو دپاره څومره قرباني ورکړې ده. که چیرې اوس یو سړي ته وویل سي چې ستا واده دی، خو ته به خپل خاندان پرېږدې، خپل وروڼه او قریبان به پرېږدې، نو دوی به دې ته تیار سي؟ یو ناولده کور ته به ځي، هېڅکله به تیار نه سي. صرف په دوو خبرو باندې چې ستا ته قبول ده او ما ته قبوله ده، پر دې باندې هغه خپل پلار، خپل مور، خپل وروڼه، خپلې خوندې، خپل هغه ښایسته قریبان ټول پرېږدي، راسي ستا کور ته. نو آیا موږ تاسو د دې قربانۍ څومره خیال او لحاظ ساتلی چې یو زنانه ټول قریبان پر دوو خبرو باندې پرېږدي
زموږ کورونو ته راځي، موږ د دې قربانۍ څومره خیال ساتلی دي. نن زموږ رسم رواج، نن زموږ معاشره موږ ته دا اخلاق راښیي چې څومره سختي ته ورسره کوي، هغومره به ته نارینه او غیرتمن یې. لیکن داسې نه ده محترمینو. نن د دغه وجې سره ټوله معاشره خرابه ده چې نن زموږ معاشره او زموږ رسم رواج داسې جوړ سوی دي چې ته د زنانې سره څومره سختي کوې، څومره په د دې باندې زور کوې او څومره پر دې باندې صاحب روب او دبدبه پرته وي، نو ته کامیابه خاوند یې. لیکن داسې نه ده محترمینو. قرآن او حدیث موږ ته وایي چې څومره ته نرمي کوې، څومره ښه اخلاق ورسره چلې، هغومره به ته نیکمرغ او کامیابه خاوند وي. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. رواه ابن ماجه. چې په تاسو کې د ټولو څخه غوره او بهتر هغه دی چې د خپل کور والا دپاره غوره وي، بهتره وي، ښه وي، او زه ستاسو ټولو سره د خپل کور والا سره ښه یم. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. رواه مسلم. یعنی د مؤمن نارینه دپاره دا شان نه دی ده چې دی د خپلې مؤمنې کور والا سره بغض وساتي. که چیرې د هغه یو عادت تا ته ناخوښه دی نو په هغې کې ښه عادتونه هم شته، ښه عادتونه هم شته. وای داغ داغ مت کہو ہر ایک داغدار ہے، بے داغ صرف یہی ہے جو ہمارا پروردگار ہے. داغ داغ بنه کہو، هر سړی داغدار دی، هر څوک داغدار دی. بے داغ هغه دی چې زموږ پروردگار دی. نو چې کم تا ته ناخوښه دی هغه ته پرېږده، هغه ته وګوره چې تا ته څومره ستا سره څومره قرباني کړې ده. په میاشتو میاشتو ځي مسافر یې دا ستا د کور خدمتونه او سنبال کړي دي، او دا ستاسو د مور او د پلار خدمتونه کوي او ستا خدمتونه کوي. د واده د مخه نه به د کور معلومه، نه به د خونه معلومه، نه به د ځای معلومه، نه به د کالي پر ځای و، نه به د ګوټونو او چپلۍ پر ځای وي. نن ستا هر شی پر ځای دی. نن تا ته یو داسې زنانه ګرځي لکه مشین داسې خدمتونه دي کوي. تا د دې د قربانۍ کم لاج ساتلی دی؟ آیا د داسې چا چې تا ته دومره سکون رسولی دی د هغه جواب په سختی سره ورکول پکار دی او که په نرمي سره؟ او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. رواه ترمذی. چې بېشکه کامل مؤمن هغه څوک دی چې هغه اخلاق شوي او د خپل کور والا سره ښه سلوک کوي او د هغو سره نرمي کوي. نرمي په نرمي سره به سړی د داسې ژوند تېروي، په سختي سره هېڅکله هغه کار نشي کېدلی کوم چې په نرمي سره کېږي. لیکن نن چې موږ وینو چې کم په کور کې نور د کور والا سره ظلم کوي او سختي کوي، نو بیا د یې سره شروع کوي. که چیرې سختي نه ورسره وکړي وایي دا د مینې دی، دا زموږ رواج او رسم دی. محترمینو که چیرې دنیا او آخرت دواړه جوړول غواړي، ښایسته کول غواړي، نو د خپلو کورنیانو زنانو سره به اخلاق او ښه سلوک کوي. د دې د قربانۍ لاج به ساتي. که چیرې د دغه قربانۍ ناشکري وکړي نو د هغه په بدله کې به د کور ژوند درته تریخ وي او آخرت به هم درته تریخ وي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. چې څوک زموږ د احکامو د دین او د ذکر څخه مخ واړي موږ ژوند ورتنګوو او صرف دنیاوي ژوند نه. ونحشره یوم القیامة اعما. د قیامت په ورځ به ړوند راپورته کو. دی به چې قال رب لما حشرتني اعما. یالله ما خو په دنیا کې په سترګو لیدله، وقد كنت بصیره، ما خو په سترګو لیدله، زه ولې ړوند راپورته کړم؟ قال رب لما حشرتني اعما. زما حشر ولې د ړندوالي سره الله بس ورته فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تا په دنیا کې زما احکام در پښو لاندې کړه، تا زما د دین خبرې در پښو لاندې کړه، تا مخ ځینې واړوئ، تا سترګې پر پټې کړې، تا سترګې پر پټې کړې، نن مې ته ړوند راپورته کوي. نن زموږ په معاشره کې، نن زموږ په رسم په رواج کې د زنانو سره څومره ظلم شروع دی. پر دې باندې هر خاوند سترګې پټې کړې دي. ولی دا زما خور ده چې دا ظلم وکړي، زه د هغې ظلم نسم منع کولی. دا زما مور ده چې ظلم وکړي، زه د هغه ظلم نسم منع کولی. دا زما رور ده چې ظلم وکړي، زه دا ظلم نسم منع کولی. او دا زما نور په کور کې قربان دي ظلم کوي، زه دا نسم منع کولی. پر دې ظلم ما سترګې پټې کړي دي. د قیامت په ورځ به مې حشر د ړندو سره وي.
که چیرې ښه سلوک او ښه اخلاق او انصاف په کور کې راسي، د مور د وجې څخه پر کور والا ظلم مه کوه، د خور د وجې څخه پر کور والا ظلم مه کوه، د رور د وجې څخه پر کور والا ظلم مه کوه، او دغسې د کور والا د وجې څخه پر رور او پر خور پر مور ظلم مه کوه. یو انصاف چلوه. انصاف چې کوم دی عدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، الله د امر د احسان او د عدل حکم تا ته کوي. نو یو زبردست معاشره به په وجود کې وي، مور به هم خوشحاله، کور به هم خوشحاله، او خپله خور به هم خوشحاله، دی به هم خوشحاله. که چیرې بې انصافیانې شروع وي، ظلم او ناکۍ شروع وي چې موږ په سترګو باندې وینو، نو دا معاشره او دا کور کې هېڅکله خوشحالي نشي راکړلی. هغه بدبویي او معاشري چې نن زموږ په معاشره کې د زنانو سره کېږي، هغه به ټولې موږ تاسو دلته سره مطرح کوو، سره ګورو به، او بیا به د دې ختمولو دپاره به هر نارینه په ځان کې دا قوت پیدا کوي چې دا ختم کړي. نو انشاءالله دنیا به هم ښایسته او آخرت به هم ښایسته وي، نورې برخې به هم وي. انشاءالله تاسو زموږ سره مل اوسېږئ. والسلام.